رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله رب الجلال په بندگانو کې څه داسې بندگان شته چې هغه د خیر دروازې کلاوي او د خیر دروازې خلکو ته راخلاصوي او خلک د خیر طرف ته رابولي او د خلکو مفکوره د خیر طرف ته راباعثوي او د شر د طرف دروازې بندوي، خلک د شر څخه راګرځوي، خلکو ته تعلیم هم د دې ورکوي چې د شر څخه راوګرځېږي او ترغیب د خیر طرف ته ورکوي. او څه بیا داسې کسانان شته چې هغه د خیر دروازې بندوي، د خیر خواته چې د کم چا توجه وي د هغه سړي توجه راړوي، بلکې د شر او د منکر دروازې راخلاصوي. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي خوشحالي دی وي زیری دی وي هغه چا لره چې د ده پر لاس باندې رب العالمین د خیر دروازه راخلاصه کړي او دی الله رب الجلال داسې انسان جوړ کړي چې دی خلک د خیر طرف ته رابولي او د خلکو دا مفکوره او دا ذهنیت دا د خیر طرف ته راکېباسي او هلاکت دی وي هغه چاته چې دی د شر دروازې راخلاصوي او د خیر دروازې بندوي، د خلکو مفکوره هم د شر طرف ته بیایي، د خلکو ذهنیت هم د شر طرف ته بیایي او دی خوشحاله هم په دي چې څومره د شر دروازې ډېرې راخلاصېږي دی ورباندې خوشحاله وي. رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هلاکت دی دا چاته. زما عزیزانو دربار او خانقاه دا یو د هغه ځایو څخه دی چې تاسو ته په دربار او خانقاه کې د خیر خواته ترغیب درکول کیږي او تاسو د خیر خواته رابلل کیږي او تاسو په مفکوره او په ذهنیت کې د الله رب الجلال د عبادت شوق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو شوق او هغه خواته ترغیب درکول کیږي. دربار جوړ دیته دی، د دربار اصلیت هم جوړ دیته دی.